لا خو مزلو مې د خپو تلش نه کړي نه دي لا خو مزلو مې د خپو تلش نه کړي نه دي او لا خو ګړنګ دی لار ته چېرته رسېدلی یم او د زلفو تار به یې خپل سرې ګرېوانه له راوړم د زلفو تار به یې خپل سرې ګرېوانه له راوړم او اوس یې د زلفو تار ته چېرته رسېدلی یم او ما ورته ټوله سرمایه خپله په داو ایښې ده او لا یې د خولې اظهار ته چېرته رسېدلی چېرته چې زمونږ د کلچر خبره کېږي نو هم هلته به زمونږ د ګودر خبره کېږي ډېر زبردست پښتن به پکې خامخا د ټولو نه اول وي او تاریخ ګوره چې چېرته د سنګر خبره کېږي او شعر دی چې نامه به د عزیز مصر خامخا یادېږي او چې کله هم ښایسته د سپین بشر خبره کېږي او شعر دی چې ملا صاحب راغلی دی راځئ چې څه ترې واورو او جومات کې به نن دلته په منبر خبره کېږي او مقصد دی چې ریحانه شاعري دی د سرو زرو په مثال ده او چې سره تلې زرو به د زرګر